تا باندې خو عذابونه راځي که نه؟ کال کې یو ځل یا دوه ځله یا ډېر ځل ته به توبه کله وباسې؟ لږ پند و نصیحت واله که نه؟ که نه دې ته دې خړه کړې ده چې خدای مکه دا دنیا الله ختم کړي او مکمل تباه شي، نو زه به توبه وباسم. دا خو تا ته الله ښیي که نه؟ نحنو جعلناها تذکره. قرآن کې داسې راځي چې الله فرمایي دا اور چې کوم دی د جهنم، نو دا ما یاد دهانی ګرځولې ده. یعنی د دنیا دا اور چې دی نحنو جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین افرأیتم النار التي تورون. اے خبر یہ تاسو د اور هغه نه چې بلوي تاسو؟ اانتم انشأتم شجرتها، آیا تاسو پیدا کړی د اونه د دې اور؟ ام نحن المنشئون، یا یو مونږ پیدا کوونکي؟ دا اونه چا پیدا کړی؟ بیا دې اونه کې دا اور چا پیدا کړی؟ بیا وی نحن جعلناها تذکرہ، مونږ ګرځولې دی د اور لرا تذکرتن یاد، د تاله د هغې اور یاد درکوي. ګورئ چې سم شه. واقعي خو به تاسو ډېره لوستي که نه؟ دې آیت ته لږ سوچ وکړئ که نه؟ اوس چې دا وایي انشاءالله داسې به پرې نه تېرېږي. آیت نمبر 71 72 73 سورة الواقعہ پارا نمبر 20. نحنو جعلناها تذکرہ، اللہ وی دا اور چه دے دا گوره ما یو یاد گرزولے دے، دا تل یاد در کئی داغی اور چه گوره دا سا اور دے ادا دین سخت اور دے. ومتاعا للمقوین، او سامان دے د پاره د چا؟ د مقیم. مسافر هم دې فایده اخلي، مقیم هم دې اخلي، او دغه رنګې تا ته پکې یاد دهاني هم درکولی شي. اور چې بلې نو ګورې په دې کې یاد دهاني ده، تا ته دې نه یاد واخله چې ګورې زه که د رب خلاف کومه نو داسې یو بل اور دی چې د دې نه ډېر سخت دی. ګورې یو باکسر تیر شوی دی محمد علی، ناغه ماچس یا لایټر بو زرار ټیمو چا ودل ته نشه کې وای نه سیګریټ خو نسک وای دا ولې ګرځي؟ وی اصل کې د دې یو وجه ده، زما چې کله ګناه ته زړه شي کنه نو زه دا لایټر یا تیلې بل کم دې تلی ته داسې نو ایزه زړه کې ویم که دا اور دې برداشت کو خو بیا به هم برداشت کی. وی چې لاس مې اوس وځي نو ایزه دا بند کم، وی زیم چې دا نشي برداشت کولی نه به څه برداشت کی. دا یاد دهاني ده. قرآن هم وی چې پتا باندې کال کې یو ځل یا دوه ځله یا د دې نه سیوا عذابونه راځي او ته مبتلا کولی شي په عذابونو کې، نو ته به توبه کله وباسې؟ توبه وباسه. ته به نصیحت کله اخلي د دې نه؟ نصیحت واله. د آیت په مطلب اوس پوه شه. ځکه وایي اولا یرون، آیا نه ګوري دوی چې یقینا دوی ګن کې اچولی شي هر کال یو ځل یا دوه ځله، ثم لا یتوبون، بیا توبه نه وباسي، ولا هم یذکرون، او نه دوی نصیحت اخلي. نصیحت والا